مسله کوي. دی ورو سوال کړی دی چې زه یو جومات کې امام یم او خطیب هم یم، کله زه درس ختم کړم نو یو ورځ مې درس ختم کو او په درس کې مې د صدقې باره کې خبره وکړه، نو یو کس پکې ډېر متاثره شو، نو د مانځه نه بعد یې څه پیسې راوړې مال یې راکړې چې هغه پیسې لږې نه وي، نو یې ما وانغستې. نو خلکو راته وایي چې دا هدیه ده اخیستې به دې وخو ما وانغستې چې بیا به دا ټول خلک داسې کوي. ای زما دا کار صحیح دی او که نه؟ الجواب اصل دا دی ګوره د مسلې چې یو مسلمان ته مال راشي او ده غوښتلی نه وي او لالچ یې نه وي کړی د دغې، دا مال اخیسته پکار دي. لکه حدیث کې راځي عبدالله بن عمر رضی الله عنه وایي ما د عمر بن خطاب نه دا خبره اورېدلې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله نه کله مال سره کول، عمر له به یې ورکول، نو هغه به ورته یا رسول الله زما نه نور غریبانان ډېر شته هغوی له یې ورکوه که نه؟ وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته وایي چې خذه اذا جاءك من هذا المال شیء وانت غیر مشرف ولا سائل. ای عمره چې دا مال درته میلاویږي او تا غوښتلی نه وي او ځان دې پکې ذلیله کړی نه وي، نو هسې درته میلاویږي اخلی که نه؟ دې کیسې دي. دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. مسلمان دپاره داسې مال اخیسته جایز دی، او واعظ او مدرس او چې درسونه کوي که دله څوک هدیه ورکوي نو دا هدیه دی قبلولی شي، په دې کې څه حرج نشته. بله مسله دلته اهمه مسله ده، دا ورور وایي چې زه درسونه کومه، نو درس نه بعد ماله دې کس پیسې راکړي، دا اخیسته جایز دی. موږ وایو چې اصل دا دی چې درس نه بعد تاله څوک هدیه درکوي، جومات کسان راځي رده والا، هېڅ خبره نه دی کې، دا قبلولی شي. خو که چېرته د دې پیسو د لاسه بیا ته حق نشي ویلی او یا روزانه درپسې سیب راځي بیا او تنګی دی او رایدی درته چې یاره ما دله هدیه درکړې وه او ته بیا په درس کې حق نه وې، نو بیا به یې ترې نه اخلي. که ستا په درس باندې اثر کوي، ستا په حق ویلو باندې اثر کوي، یا بیا د یو نیم سړي ته سړی ذلیله شي، او دروند سړی دی، دروند سړی که چا سره څومره منډه ووایي خو د هغه دا خوی دی چې څوک ذلیله کوي نه. او سپک سړي د سره ښه وکړو نو بس بیا قیامت پورې به دې په شرمونو وشرموي. د داسې سړي نه اخیسته ښه دي. ورسېدې په دې مسله باندې. نو د ورور سوال دا و چې زه په دې جومات کې واعظ یم، درسونه کوم او ما له خلک هدیې راکوي، دا قبلولی شم او که نه؟ نو جواب یې دقه شو، والله اعلم.